واړوي مخ رانه ګناه خفه شي واړوي مخ رانه ګناه خفه شي زه کله کله دومره غټ ولی شم. سلامونه مې واخلې ملګرو، ایله لرم چې ټول به ښه او خوشحاله به یې د ژوند په ښو شیبو کې به یې. د ډېرو ستونزو نه بعد د ادبي ستورو پروګرام مې د امان الله ګران صاحب خواله راوړی دی، ولې چې ډېر مشکل و راته د سکرین په اړه یې نه پرېښوم چې سکرین په اړه راشم، او د دې نه بعد به انشاءالله زما ویډیوانې اندازتن داسې هفته کې یو دوه ویډیوانې به خامخا راځي. د امان الله ګران صاحب سره به موږ د دې د ژوند په اړه او د دې نه به خواږه شعرونه واورو. امان الله ګران صاحب په ادبي ستورو پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه نزبی چې تاسو دومره کړاو وکړو، دومره زیار هم وکړو او په دې یخنۍ کې زموږ د وران کلي له راغلی، ستاسو ډېره زیاته مننه. ګرانه دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر دی، ژوند ښه ایوان کلاس روان دی، ښه خوشحاله یو الحمدلله، بس وخت یې تېرېږي. ګران صاحب دا راته ووایه چې د شاعري سره کوم وخت نه شوق لري؟ اصل کې ډېرو مرکو کې مې ویلي دي ښه بد چې پوه شوي یو، نو د بچپن نه بس د شعر سره لوبې کوو او لا تر دې دمه جاري دي. دا راته ووایه چې د شاعري سره د شوق څنګه راغلی دی، د دې د اړه سوچ دې څنګه شوی دی؟ نو حمزه بابا خبره چې هر پښتون شاعر کېدی نشي، البته مینم وا ورسره د ماشومتوب نه، زه اوس هم ځانته څه شاعر نه وایم چې زه شاعر یم یا زه شعر لیکم، خو بس دغه اثرات په راکې موجود وي چې تر دې دمه د مات ګوډ لیکل کوو، ستاسو تر وړاندې مخکې کوو، ګینې ما ته خپل ځان داسې دغه نه ښکاري، او بچپن نه ورسره شوق و، مینه وا ورسره، نو لا تر دې دمه جاري ده. ګرانه دا راته ووایه چې استاد محترم مې څوک؟ داسې بنیادي توګه باندې کوم استاد نه لرم، او نور چې څومره مشران هم دي ما لوستي هم دي، لولی مې تر اوسه پورې، نو لا جاري دي. ګران صاحب دا راته ووایه چې د کتاب په اړه مې څه خیال شته او که نه؟ لا فلحال خو مې نشته دی، او انشاءالله خامخا به یې چاپ کوو، د ولس امانت دی چې په معیار پوره شي، نو خامخا کتاب هم دې ولس ته حواله کوو. ګران صاحب ما ته پته چې ټول مینوال چې کوم دی د دې نه مخکې هم په سکرین په مخه د ادبي ستورو پروګرام نه راغلی، خو زه وایم چې د مینوالو ته شعرونه ډالۍ کړي نو ډېره به ښه داسې بلا مینوالو چې هغې به مسیج راتلو چې ګران صاحب خواله ورشه، نو ځکه ستاسو خواله رالمه، مې ویل چې ګران صاحب واورو څه نوي تازه غزل وي چې شریکه کړي د مینوالو سره، نو ډېره به ښه ګران صاحب. ولې نه، ستاسو ډېره زیاته مننه، او بیا د هغه مینوالو چې تاسو یې موږ له په دویم ځل راولېږلی، دغه نوي یو څو شعرونه دي چې ستا نظریې سره په څنګ روان دی، ستا نظریې سره په څنګ روان دی، کمیس شلېدلی دی او لنګ روان دی. مننه. او لکه چې ته هم په اورنګ مین یې، لکه چې ته هم په اورنګ مین یې، جنګونه نه کوي او جنګ روان دی. یو ځل بیا. مننه. لکه چې ته هم په اورنګ مین یې، جنګونه نه کوي او جنګ روان دی. او ای ښکلیا ځکه داسې ښکلې ښکارې، ای ښکلیا ځکه داسې ښکلې ښکارې، تا سره خوا کې یو بل رنګ روان دی. واه یار ګران ډېر ډېر. او دا سړی وپوښتی چې څه کیسه ده، دا سړی وپوښتی چې څه کیسه ده، شور جوړ کړی دی او ګونګ روان دی. مننه. دا سړی وپوښتی چې څه کیسه ده، شور جوړ کړی دی او ګونګ روان دی. مننه. او شعر دی چې ښکاري چې مور ده د مینو خلکو، ښکاري چې مور ده د مینو خلکو، تیرا ولاړه ده او بنګ روان دی. مننه. ښکاري چې مور ده د مینو خلکو، تیرا ولاړه ده او بنګ روان دی. او آخري شعر دی چې ګرانه په یو دوه کې حیران شي سړی، ګرانه په یو دوه کې حیران شي سړی، بېننګي ډېره ده او ننګ روان دی. مننه. دا یو څو شعرونه دي چې ارشاد چې د نصاب په ژبه نه پوهېږي، چې د نصاب په ژبه نه پوهېږي، لکه جناب په ژبه نه پوهېږي. مننه. او د کتابونو المارۍ ډکې دي،
د کتابونو الماری ډکې دي خو د عذاب په ژبه نه پوهېږي. واه ډېر مننه. د کتابونو الماری ډکې دي خو د عذاب په ژبه نه پوهېږي. او ګلاب پوهېږي د ازغو په ژبه. ګلاب پوهېږي د ازغو په ژبه، ازغي ګلاب په ژبه نه پوهېږي. ډېر ښه ګرانه. مننه. او شعر دی پکې چې په شور مین دي بې ضمیره خلک. په شور مین دي بې ضمیره خلک خو د رباب په ژبه نه پوهېږي. مننه. او اخري شعر دی چې ګرانه ارشاد په خوله باندې لاسونه کېده. ګرانه په خوله باندې لاسونه کېده خانه خراب په ژبه نه پوهېږي. وا ډېر ښه ډېر. د فلسفو نه چوړي پرېږده زما څنګ ته راشه. د فلسفو نه چوړي پرېږده زما څنګ ته راشه. د فلسفو نه چوړي پرېږده زما څنګ ته راشه او زما د خېټې احوال واخله چې څه شته و که نه. او ستا یو نظر کاته و بس مونږ له دې ړنګ کړه خونه. ستا یو نظر کاته و بس مونږ له دې ړنګ کړه خونه. ته مې لږ لاس په سینه کېده چې زړه شته و که نه. ګرانه یو ځل بیا. مننه. ستا یو نظر کاته و بس مونږ له دې ړنګ کړه خونه. ته مې لږ لاس په سینه کېده چې زړه شته و که نه. مننه. دا یو غزل دی چې مینه کې پام کوه قرار وانخلې. مینه کې پام کوه قرار وانخلې. یارانه خله خو چې یار وانخلې. مننه. او احساس په زړه کې درنه مړ چې نشي. احساس په زړه کې درنه مړ چې نشي. ته پروا مه کوه که بار وانخلې. مننه. او د منځګزاره سړي قدر کوه. د منځګزاره سړي قدر کوه د ګناهګار سړي ازار وانخلې. مننه. او ښکلي ته دومره زر مجنون چې نشي. ښکلي ته دومره زر مجنون چې نشي. پام د جذباتو نه چې کار وانخلې. مننه. ټول عمر دې خار مازغه خوړلې دي. ټول عمر دې خار مازغه خوړلې دي. راشه نن په غره کې یوه شپه وکړه او خدای که دې د تلو زړه رانه وشي بیا. ته خو مې په زړه کې یوه شپه وکړه. مننه. غزل دی چې زما او د جانان خبرې نشي. چې زما او د جانان خبرې نشي لکه ځان سره د ځان خبرې نشي. مننه. او د ایمان سره ایمان خبرې کېږي. د ایمان سره ایمان خبرې کېږي. د ګمان سره ګمان خبرې نشي. مننه. او احترام لرم په زړه کې انسانیت ته. احترام لرم په زړه کې انسانیت ته. د هندو مسلمان خبرې نشي. مننه. او تا شراب څنګه بیان کړل په جومات کې. تا شراب څنګه بیان کړل په جومات کې. تا شراب څنګه بیان کړل په جومات کې. میکده کې په اذان خبرې نشي. مننه. او شعر دی چې انس بای چې آینې سره به څنګه سړی پوه شي. آینې سره به څنګه سړی پوه شي. د ګونګي سره قربان خبرې نشي. مننه. او مقطع دا چې د جهان سره جهان جرګې شروع دي. د جهان سره جهان جرګې شروع دي خو د ګران سره د ګران خبرې نشي. ګرانه غزلې مې ډېرې واورېدلې خو زه وایم چې د مسافر ورونو لپاره یو څو شعرونه وي نو ډېره به ښه وي. ولې نه. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه ټولو مسافر ورونو ته ډالۍ وي چې ارشاد. یاره یقین وکړه د رزق په خوند نه پوهېږم. یاره یقین وکړه د رزق په خوند نه پوهېږم او ستا ارمانونه بیا راغلي دي پردي وطن ته. مننه. یاره یقین وکړه د رزق په خوند نه پوهېږم او ستا ارمانونه بیا راغلي دي پردي وطن ته. او ځکه په کلي یم په کلي هم تنها پاتې یم. ځکه په کلي یم په کلي هم تنها پاتې یم. ما نه بلها ملګري تللي دي پردي وطن ته. ډېر ښه ګرانه. او دې بې وسیله خدایه کومه نامه ورکړم زه. دې بې وسیله خدایه کومه نامه ورکړم زه چې ماشومان یې رالیږلي دي پردي وطن ته. ډېره مننه. دا یو غزل دی. ارشاد.
چې انتظار په معنا پوه شي سړی چې انتظار په معنا پوه شي سړی ایله د کار په معنا پوه شي سړی او څنګه په جار ستا کرامت بیان کی څنګه د یار په معنا پوه شي سړی مننه او چې بې خودي راشي وجود کې کله چې بې خودي راشي وجود کې کله بیا د خمار په معنا پوه شي سړی مننه او دعا چې کله هم قبوله نشي دعا چې کله هم قبوله نشي نو د ازار په معنا پوه شي سړی ډېره مننه او شعر دی پکې چې بیا به تیرانامه او دس کې اخلي بیا به تیرانامه او دس کې اخلي چې د کوکنار په معنا پوه شي سړی ډېره مننه او دا مسلې به ګرانه ټولې حل شي دا مسلې به ګرانه ټولې حل شي که د معیار په معنا پوه شي سړی ډېره مننه ګران صاحب ستاسو ډېره زیاته زه شکریا ادا کوم چې په دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت راکړلو او په اخري کې دا کوم مینوال چې تا په سکرین باندې ویني دې له څه پیغام ورکړي نو ډېره به ښه ډېره زیاته مننه اول ستاسو د مینوالو چې تر دې دمه یې موږ برداشت کړو او پیغام هر ځای کې مې ویلي دي چې مینه وکئ مینه وشیندئ مینه واخلئ مینه ژوند دی او مینه الله کړې ده نو باید چې الله یو کار کړی وي نو موږ له پکار دی چې ویو ډېره زیاته مننه